ستانو به سټي تاسو ته کوم د کرکټ دا هایلایټ ښکار یعنې د کرکټ نه میچ ښکار نو که څوک هم د کرکټ شوقیان وي کرکټ گیم کوی په موبایل باندې نو راځئ داسې یو بهترین اپس څخه وي یعنې داسې کرکټ اپس څخه وي چې مکمل ریل گیم به شانتي گیم به وي چې څنګه عام میچونه وي د کرکټ هغه شانتي بالینګ شو یا آؤٹ شو رن آؤٹ شو نو بال شو یا داسې وغیره کم بیټینګ چې دی پورس مکمل ته به ووایي چې خاص په ریل کې لګیا یم د کرکټ گیم کوم دغه سیټ کې ستاسو ښکاري دا د پاکستان او د انډیا یو میچ دی موږ راغستی هایلایټ میچ دی نو ډېر بهترین اپلیکیشن دی موږ درته ښیو په دې ویډیو باندې تاسو ته ښکاري هم دا د فورس پکې یعنې چوکه پکې ولګېده نو ډېر ښه اپلیکیشن دی نو که تاسو هم غواړئ چې موږ یې په خپل موبایل کې انسټال کړو او دغه شانې گیم وکړو نو که څوک هم د کرکټ شوقیان وي داسې دا ویډیو لازمي وګوره خپل ملګرو سره یې شیر کړئ که هغوی هم چېرې دا ویډیو خوښول غواړي یعنې کرکټ شوقیان وي نو لازمي وي هغوی ته هم څه فایده ورسي نو راځئ زه د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو خو دا اوس یو پاکستان چې کوم دغه بیټینګ هغه یې وکړو نو 24 ټارګېټ ورکوي اوس د انډیا بیټینګ شو دا د باندې هم ګورو یو منټ نیم دام دی بیا درته د ویډیو طریقه ښایو چې دا گیم به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ او څنګه به یې کوئ نو ویډیو پوره وګوره ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ نو لږ انتظار ورته دې ته وکړه چې دا میچ اوس دی 24 ټارګېټ ورته دوه وګوره چې دا به انډیا راواړي یا به یې راوانړي نو لومړی خو دا وګورئ داسې تقریبا لږ ساعت یو اوور نیم پاتې هغه تاسو وګورئ نو بیا درته د ویډیو طریقه ښایو چې دا گیم به مونږ څنګه ډاونلوډ کوو څنګه به یې کوو څنګه به کوو دا گیم چې تاسو ولیدو پاکستان د انډیا نه میچ وګټو په 3 رن باندې باقي 24 ټارګېټ ورته ښیو او دا میچ چې کوم پاکستان وګټو دا انډیا وال دي دوی میچ وبیلو نو دغه طریقه وه ستاسو ته مونږ وښوله نو دغه میچ دی نو مونږ درته نور طریقه ښیو چې دا به تاسو ډاونلوډ کوئ څنګه او اوپن کوئ به څنګه بیا به دا گیم په دې موبایل کې کوئ څنګه نو ویډیو لازمي وګورئ نو راځئ ځو د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو فرسټ اف آل به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته چې رالئ نو په دې کې به تاسو ولیکئ ورلډ کرکټ چیمپینشپ 2 یعنې 3 به کې هم شته هغه هم تاسو ډاونلوډ کړئ په هغې به مونږ که تاسو چېرې هغه هم غواړئ نو مونږ ته کمنټس وکړئ په هغې هم تاسو مونږ باقاعده ویډیو راوړو ویډیو به راوړو نه چې تاسو رالئ په سرچ کې تاسو ولیکئ ورلډ کرکټ چیمپینشپ 2 نو دا به تاسو انسټال کړئ دا خو مونږ سره انسټال او دوی تاسو اپډیټ کړئ لکه مونږ خو انسټال کړی دی نو دا به دلته مونږ راشو اوپن به یې کړو چې کله هم اوپن کړو نو داسې انټرفیس به مونږ ته راوالي دا به زموږ سره اوپن شي چې اوپن شو دې ته به تاسو لږ انتظار وکړئ د لاندې لوډینګ روان دی دا به 100% چې کله ورسېږي دلته یې مونږ ته ډېر مختلف آپشن راکړه په دې کې تاسو ټیسټ میچ هم کولی شئ NCL 2022 دا پې هم کولی شئ دلته نور ګیمونه پکې هم تاسو کولی شئ خو هغې کې داسې وي چې تاسو ته به وایي چې مونږ له دې پرایس راکئ په هغه وجه به تاسو اوپن کېږي خو د عام میچ چې کوم دی نو دا به ډېر اسانه په دې طریقه باندې تاسو دا کولی شئ نو بره په دې فرست نمبر د ښکار کلیک دی په دې به تاسو کلیک کړئ چې په دې هم کله کلیک کړو دلته تاسو ته به ټیمان راوالي چې کم ټیمان دي او تاسو دلته سلیکټ کولی شئ یعنې موږ پاکستان سلیکټ کړی یو مشکل یې سلیکټ کړی بیا دې پر سیټ ته چې راشي نو دلته چایس اور لیکلی دلته اور تاسو سلیکټ کولی شئ څو اور سره خوښ موږ 2 کلیک کړو د 5 باندې کلیک کړو لاندې دلته ایزي میډیم شو یا هیډ دا تاسو په ایزي باندې کلیک کړئ نو ستاسو خپل ځاني دغه بیا به لاندې به ټیک نشان باندې کلیک کړئ دلته اوس تاسو له کوم بیټسمین چې کوم ستاسو د ټیم دی هغه یې درکړئ تاسو دې ته وردي هم بدلولی شئ کوم تاسو بیا نور کلر باندې شو یا داسې وغیره نور قسمه سیټینګونه هم د ده په دې دغه کې کولی شئ چې دا کله وشو نو بیا دلته به ټیک نشان باندې به کلیک کړئ بیا دلته تاسو له میډیم درکړل کوم سیستم چې دی ګراوند چې دی هغه تاسو په هر طریقه ګورئ لکه د شپې ګیم شو یا ورځې شو یا هر ګراوند ستاسو په دې خوښېږي په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ خو دلته لاندې به دا وي چې ډیټا به ستاسو آن وي ځکه دا د کوینز په ذریعه باندې دا اوپن کېږي لکه دا یو چې اوس دی به 250 اور کوینز باندې دا اوپن کېږي دغه فرست نمبر هم کلیک کړی نو لاندې به یې ټیک باندې به کلیک کړئ ټیک نشان یې ښکاري دلته تاسو له اوس هغه کم میچ کې چې کوم خبر والی هغه کسان یې تاسو درکړه اوس تاسو په انګلیش کې کول غواړئ یا په هندي کول انګلیش سلیکټ کړئ بیا به ټیک نشان باندې کلیک کړئ تاسو کار یې سلیکټ کوئ دلته د بیټسمین درکړه تاسو بیټسمین کم یې خوښ کړئ بلې پاکستان ټیم والا مونږ جون لکه محمد رضوان دی بابر اعظم دی حسن بمان دی ټول یې مونږ راغوستي دي مونږ لکه مطلب مثال کے طور بابر اعظم سلیکټ کړو بیا به دې ټیک نشان باندې کلیک کړئ بیا هم کله کلیک کړئ دلته مونږ
که چېرې تاسو دا ګیمونه کړي نو پوینټونه تاسو به ډېر زیات درکړي اورې که دا یې نه کړي نو دلته تا ویډیو لیکلې په دې ویډیو به تاسو وګورئ تاسو به دا سکرین درکړو موږ مثال په دې باندې کلیک کړو دا یو ویډیو د هغه موږ سلیکټ کله هم په دې ویډیو باندې کلیک کړو نو دغه شانتې یو ایډز به راشي به تاسو وشي لیکن دا به تاسو راوبند شي دلته تاسو ته ټاس وویلی چې ټاس مطلب هم وشته اسټرالیا د پاکستان میچ دی دا چې ټاس وشته ټاس د هر یو کس راوختو پاک ریل گیم په شان گیم تاسو دلته تاسو ته اوس وایي ستاسو خوښه ده بیټینګ والی یا بالینګ والی مثال کې طور پر موږ بیټینګ والو چې بیټینګ والو کلیک کړو بیټ باندې په دې باندې داسې یو ایډز تاسو بل کلیک شي نو دا اوس زموږ سره سلیکټ شو دا اوس هغه میچ سټارټېږي نه بعد هغه ترانه چې کوم ویل کېږي دا اسټرالیا والی ده نو بیا دې پسې پاکستان شروع شي دغه شانتې تاسو په دې سکیپ باندې کلیک کړئ دلته تاسو بیا بیټسمینان سلیکټ کولی شئ مثال بابر اعظم رضوان سلیکټ کړه بیا لاندې ټیکنیشن باندې کلیک کړو د اسټرالیا والی راغله پاکستان والی کوم راوتي نو په دې ټاپ ټو کنټینیو باندې به کلیک کړئ چې به دې هم کله کلیک کړو ټیکنیشن باندې به کلیک کړئ مثال دلته به داسې په لیفټ باندې کلیک کړئ دلته موږ دا بال دې موږ راکړو دا تاسو به خپله هم دغه کولی شئ اوس پس نمبر باندې کس هغه کې شو او شو دغه شانې تاسو دا بیټینګ به خپله هم کولی شئ بل کس پکې تاسو سلیکټ کولی شئ اوس لیفټ سایډ باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو کوم بالینګ چې دی به دغه کېږي او سلیکټ کېږي نو دغه شان اوس په 2 بال باندې 4 نو دغه شان تاسو به دې باندې بیټینګ هم کولی شئ دغه ګیم دغه شانتې بیا وي چې په خپله بالینګ ته راوځي نو یعنې بیټینګ چې راوځي وي هم دغه شان بیا بیټینګ کې تاسو بیا خپل دغه چې لکه عام ګیم په شان ګیم چې دغه طریقو تاسو ته نه وښوله که ښایست تاسو خوښه شوي وي نو لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ دا میچ کوم هغوی چې خوښول غواړي نو چې هغوی ته چې دغه ورسي نو دغه ویډیو تاسو زموږ شیر کړه دا اوس پکې 6 ولګېده نو ډېر یو اسان میچ یعنې ډېر ایزي میچ دی نو شاید چې ستاسو په خوښ هم شي نو دا ډاونلوډ کړئ ځان نه او دغسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا پیج لایک کړئ که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمي ویډیوګانو تاسو ته په ټایم باندې مې لږ راکړئ اجازت پر روانه ویډیو کې ملاویږو د الله په امان په دې باندې داسې یو ایډز تاسو بل کلیک شي نو دا اوس زموږ سره سلیکټ شو دا اوس هغه میچ سټارټېږي نه بعد هغه ترانه چې کوم ویل کېږي دا اسټرالیا والی ده نو بیا دې پسې پاکستان شروع شي دغه شانتې تاسو په دې سکیپ باندې کلیک کړئ دلته تاسو بیا بیټسمینان سلیکټ کولی شئ مثال بابر اعظم رضوان سلیکټ کړه بیا لاندې ټیکنیشن باندې کلیک کړو د اسټرالیا والی راغله پاکستان والی کوم راوتي نو په دې ټاپ ټو کنټینیو باندې به کلیک کړئ چې به دې هم کله کلیک کړو ټیکنیشن باندې به کلیک کړئ مثال دلته به داسې په لیفټ باندې کلیک کړئ دلته موږ دا بال دې موږ راکړو دا تاسو به خپله هم دغه کولی شئ اوس پس نمبر باندې کس هغه کې شو او شو دغه شانې تاسو دا بیټینګ به خپله هم کولی شئ بل کس پکې تاسو سلیکټ کولی شئ اوس لیفټ سایډ باندې تاسو کلیک کوئ نو تاسو کوم بالینګ چې دی به دغه کېږي او سلیکټ کېږي نو دغه شان اوس په 2 بال باندې 4 نو دغه شان تاسو به دې باندې بیټینګ هم کولی شئ دغه ګیم دغه شانتې بیا وي چې په خپله بالینګ ته راوځي نو یعنې بیټینګ چې راوځي وي هم دغه شان بیا بیټینګ کې تاسو بیا خپل دغه چې لکه عام ګیم په شان ګیم چې دغه طریقو تاسو ته نه وښوله که ښایست تاسو خوښه شوي وي نو لازمي خپلو ملګرو سره شیر کړئ دا میچ کوم هغوی چې خوښول غواړي نو چې هغوی ته چې دغه ورسي نو دغه ویډیو تاسو زموږ شیر کړه دا اوس پکې 6 ولګېده نو ډېر یو اسان میچ یعنې ډېر ایزي میچ دی نو شاید چې ستاسو په خوښ هم شي نو دا ډاونلوډ کړئ ځان نه او دغسې ویډیوګانو دپاره زموږ دا پیج لایک کړئ که څوک په یوټیوب باندې ګوري نو ضرور سبسکرایب کړئ چې هسې قسمي ویډیوګانو تاسو ته په ټایم باندې مې لږ راکړئ اجازت پر روانه ویډیو کې ملاویږو د الله په امان